امریکا پېښور کې خپل قونسلګري د امنیتي اندېښنو له امله د تل لپاره وتړله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا پریکړه د ډیپلوماټیکو کارکونکو د امنیت او د سرچینو د اغیزمن مدیریت په موخه شوې ده. بلخوا فرانسې پریکړه کړې چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې خپل قونسلګري د تل لپاره وتړي. فرانسوي ډیپلوماټانو په کراچۍ کې د خپل قونسلګرۍ د تړلو لامل ظاهراً د بودیجې کمښت بللی دی. پر همدې موضوع د لا نور بحث لپاره را سره سټوډیو کې د سیاسي چارو کارپوه استاد رومان شیرزاد مېلمه دی. شیرزاد صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه، تاسو ستړي مشابه صاحب. ډیره زیاته مننه کوو. شیرزاد صاحب پیل به په همدې وکړو چې امریکا په رسمي ډول ویلي چې د امنیتي اندېښنو له امله یې د پېښور قونسلګري وتړله. ستاسې په اند دا پریکړه د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه څه ډول یو پیغام لري؟ من عبد صاحب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلي وأصحابه أجمعين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، صدق الله العظيم. عبد صاحب تاسو ته د حریت رادیو ټولو درنو کارکونکو، لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمه، د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نه د خیبر پښتونخوا یا پېښور کې یو قونسلګري چې تقریبا د سفارت نه صلاحیتونه ډیر زیات دي او د ډیرو کلونو بلکې د څو لسیزونو خصوصا د 15 لسیزونو چې افغان جهاد د شوروي ضد جهاد شروع شوی دی په امریکا په پېښور خصوصا ډیفنس کالونۍ ته نږدې یو ډیره قوي پیاوړې قونسلګري لري چې هغه د حتی اسلام آباد کې د سفارت نه هم په اوچته سویه ده، ډیره غټه. یعنی قونسلګري نومي قونسلګري د خدا په حقیقت کې سفارت دی. د دې بندول پاکستان ته ډیر پیغام لري، امنیتي پیغام ده، اقتصادي پیغام ده، سیاسي پیغام ده. امنیتي پیغام ده چې امریکا په یقیني شوې ده چې پاکستان خیبر پښتونخوا په نظامی لحاظ د لاسه ورکوي. دا دی وايي. اقتصادي پیغام ده چې ټول غربي پانګوال به د خیبر پښتونخوا په هیڅ یوه سیمه کې پانګونه نه کوي، هلته به ټولې تجارتي اسیم خیبر پښتونخوا اقتصاد ځپل شوی د افغانستان د خوا نه لارې بندې دي، پښتانه چغې وهي، خو پنجابی اسټبلیشمنټ نه غواړي چې د لرو بر یا د پرځي کرښې په شاوخوا کې چې کوم پراته پښتانه مسلمانان دي هغه د خبرو زوګوري. خو دغه پښتانه به یوه ورځ داسې مجبورېږي چې په خپله به لرګیو، سوټیو، توپکو کوتک راخلي او د پنجابي استعمار نه به ځان خلاصوي. دا خبرې اوس موږ داسې پیشګویي کوو او داسې په سترګو وینو، ځکه چې هر څه په دې دلالت کوي. درېیم سیاسي پیغام د سیاسي پیغام دا دی چې امریکا نو په پاکستان باندې نه په امنیت باندې باور لري، نه په سیاست، نه په ډیپلوماسۍ باندې، ځکه پاکستان چې هغه ډوپلیکیټ یا هغه ډبل گیم چې کوم د امریکا سره کوي، امریکا تبل پاکستان په غزونو کې چې استعمالي لکه مثلا د ایران په صلح کې تینا کار واخیسته، په نورو خبرو کې تکار اغلی. اوس چې ایران په سعودي عربستان باندې حمله کړې ده، مثلا لکه رب دې قضیې ته ورکو، او یمن هم حوثیانو په سعودي عربستان حمله کړې. سعودي عربستان بیا بالمقابل په حوثیانو باندې په صنعا هوایي میدان نور متقابل بریدونه شوي کړي شي. او دلته پاکستان امنیتي تړون لري له هغه سره له سعودي عربستان. اوس به معلوم شي چې پنجابیانو کې څومره غیرت شته، څومره شهامت شته، څومره په خپلو تعهداتو باندې وفادار دي که جګړې ته داخليږي. یعنی پاکستان ته یو آپشن هم د مرګ نه کم نه دی، دواړه خودکشي دي. که چېرته جنګ ته داخليږي نو د ایران سوټۍ او راکټونو ته به ځان برابري. او پاکستان کې د اهل تشیع چې ده د تعداد ډېر غټ دی. که یو د بغاوت فقط مدني بغاوت هم اهل تشیع په پاکستان کې پاکستان ختم دی، بل د پاکستان نیمایي جنرالان چې دي هغه اهل تشیع دي، یو برخه قادیانیان دي، ډېر کمه پکې شاید سنیانو عام مسلمانان دي، بله څلورمه برخه سیکولرستان دي. یعنی مسلمان جنرالان ډیر کم دي. خبره ده چې پاکستان د چټک او د سندان ترمنځ دی. یو مهمه خبره شیرزاد صاحب هغه دا ده چې د دې ترڅنګ چې امریکا خپل قونسلګري په خیبر پښتونخوا یا پېښور کې تړي، ترڅنګ فرانسې بیا د پاکستان پر یو داسې ښار کې خپل د قونسلګرۍ د تړلو اعلان کړی چې هغه سوداګریز ښار دی، یو ترانزیټي ښار دی. آیا تاسو د دې دلیل دا ګڼئ چې امنیت یې صفر سره زر شوی دی او کنه نور عوامل هم شته دی چې دغه قونسلګرۍ تړل کیږي؟ ګوره، کوم چې فرانسه د نړۍ اول اقتصاد نه نو دویم او دریم اقتصاد خامخا دی. یعنی د اروپا له بډایه هیوادونو نه دی. هیڅ امکان نه لري چې فرانسې غوندې یو ستر هیواد چې میلیونونه کارګران پکې هلته اوسېږي هغه د یوې کوچنۍ قونسلګرۍ یا د سفارتخانې مصرف ورنشي کړی. دا خبره بالکل د منلو نه ده. خو کومه چې د منلو دغه دا ده چې انډیا یا هندوستان
په کراچۍ کې کاملا کنټرول لري. دا چې کراچۍ تخته کله چپه کېږي دا ګوره دا ډېر یو عجب تصادف دی. خیبر پښتونخوا د افغانستان سره ټچ ده او کراچۍ بیا له انډیا سره د بحر او د حتی د ځمکې له لارې ټچ ده. دلته چې فرانسې غوندې یو ستر هېواد له پاکستان نه اعتماد اوچتوي، په پاکستان اټومي هېواد باندې باور کمیږي. یو اټومي هېواد څنګه نه توانیږي چې یوه کوچنۍ قونسلګرۍ یا غټه قونسلګرۍ د کراچۍ غوندې چې بزنس سټي دوی ورته وایي د پاکستان زړه دی هغلته نشي ساتلی. د دې معنا ده چې پاکستان باید په دې پوه وي چې د اوسني حکومت ټغرې په ټولېدو دی. یو خانه ټي ټي پي شریعت غواړي، بل خانه بي ال اي هغوی خپل د بلوچانو حقوق غواړي، بل خانه اوس ګوره مولانا فضل الرحمن تاسو ولیده چې په پاکستان کې دومره سترې جلسې وکړي چې د دې سترو جلسو حتی د عاصم منیر خوب هم وروتښتاو او عاصم منیر هغه غواړي چې په نورو څه مسلو کې ملوث کړي او هغه یې زندان ته کش کړي. او یا بخښنه غواړم د شیخ ادریس او د شیخ سمیع الله خو د نورو شیخ حسن جان غوندې په شهادت ورسوي. خبره ده چې پاکستان که بدلون ته تیار نشي، عاجل بدلون ته، او دغه اوستانه اسټابلیشمنټ دغه ناولې کړۍ له ځان نه لرې نه کړي د دوی خیر نشته. نه یوازې چې دا کړۍ به تباه کېږي بلکې ټول پاکستان به تباه کوي. اقتصاد خو هم په صفر کې ضرب دی. شیرزاد صاحب کله چې دوه مهم لویدیځ هیوادونه په ورته مهال یا په یو وخت کې په پاکستان کې خپل ډیپلوماټیک حضور محدودوي او دا د پاکستان پر نړیوال اعتبار او سیاسي حیثیت باندې څه اغېز لرلی شي؟ ډېر لوی اغېز. اوس له دغه دوه نقطونه باید منګه د جایزې تورې پراپګنډې په حیث د منګه سره رسانۍ ډېر کوشش وکړي. ګوره پاکستان ډېرې کوچنۍ مسلې په نړیوالو سټیجونو کې زموږ د هیواد په خلاف استعمالوي. مثلا په دا تېرو 2 هفتو کې ویلي چې افغانان د ښځو حقوق مراعات کړي. په داسې حال کې چې پاکستاني مېرمنه مهرنګ بلوچ په عمر قید باندې هغه کړی ده، دا محکومه کړې ده. او ډاکټر عافیه صدیقي چې د دوی ناموس دی، د دوی غیرت او عزت دی، یو اټومي هېواد دومره جرأت نه لري چې له ټرمپ نه وغواړي چې دغه عافیه صدیقي بس دا 24 کاله 25 کاله د بندي کړي د ظلم لاندې ده، په هغې باندې اخلاقي او نور تجاوزونه کېږي. دا راخوشي که دغسې یو هېواد چې کونسلګري په فرانسه په کراچۍ کې وربندوي او امریکا په پېښور کې وربندوي، دا د پاکستان اعتبار ته ډېر سخت تاوان لري. خو دې ته باید ډېر نړیوال ډېر سخت پوښښ ورکړل شي. دغسې نقطې باید زموږ رسنۍ ډېرې زیره کوي چې دغې ته ډېر قوي پوښښ ورکړي په ټولو ژبو باندې. بله ډېره زیاته مننه کوو شیرزاد صاحب. په لنډو کې ووایي که په نړیوال سیاست کې د سفارتونو او قونسلګریو تړل یوازې اداري پرېکړه نه وي، ستاسې په اند د امریکا او فرانسې د اقدام پاکستان ته کوم غیر مستقیم سیاسي پیغام لیږدوي؟ ډېر غټ پیغام دی. پاکستانیان که لږ پاکستاني ولس نه وایي، ولس زموږ ورور ولس دی، هغه زموږ سره دیني او کلتوري اړیکې لري. خو پاکستاني اسټابلیشمنټ که حیا ولري باید په دې پوه شي چې حکومت د زوال خواته روان دی، د سقوط خواته روان دی. مخکې له سقوطو کې باید خپله قبله صحیح کړي، باید خپل روابط او علایق له پاکستاني ولس سره صحیح کړي، همسایګانو سره صحیح کړي. نه هندیا دوست دی، نه افغانستان دوست دی، حتی پاکستانی ولس دشمن دی چې دوی ورته وایي چې دی هماري لوګ ہے. همدغه ستا لوک چې دي ستا مخالف دي، نن تانه ډوډۍ هم غواړي، امن هم غواړي، عدالت هم غواړي، او دا ټول په تا کې نشته. نو په انقلاب باندې روانې ده چې پاکستان غټ سقوط کوي. دې کې بیا د خپله پاکستان هم تاوان دی، د سیمې هم تاوان دی. خبره دا ده چې اوسنۍ خبیثه کړۍ باید بدله شي تر څو رویه یې له همسایګانو سره غرب کې افغانستان په شرق او جنوب کې انډیا سره ښه شي، او بل سیمه کې دغه نیابتي او پراکسي ډلو د حمایت نه لاس واخلي. او دا د پاکستان په ګټه هم ده، د پاکستان د ولس په ولس مغږ دا دی چې خپل سیاسي فشار په دغه خبيثه کړي باندې زیات کی. مولانا فضل الرحمن دا وخت تقریبا د پاکستان نمبر 1 سیاسي قوت دی، هغه کولای شي پاکستان ته تغییر ورکړي. بله ډیره زیاته مننه کوو شیرزاد صاحب چې باس کې مرا سره ګډون وکړ او باس مرا سره وغځاوه. د تاسو مننه چې موږ ته مخ راکړ.